کندهار پوهنتون کې د 25 میلیون افغانۍ په لګښت د سړک او ګلدان جوړولو چارې راپیل شوې. د کندهار پوهنتون په انګړ کې د 1300 متره سړک دواړو غاړو ته د چرۍ او نوې دروازې لپاره د ګلدانونو د جوړولو پروژې چارې راپیل شوې. د یادې پروژې د پرانیستي پر مهال د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ مولوي ندا محمد ندیم، د کندهار پوهنتون رئیس مولوي اکرم شاه عاصم، د کندهار پوهنتون اداري کارمندانو، د پوهنځي استادانو او یو شمېر نور مسؤلینو ګډون درلود. د یادې پرانیستي پر مهال د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ مولوي ندا محمد ندیم وویل چې یادې پروژې د 25 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کیږي چې پکښې د کندهار پوهنتون د نوې دروازې لپاره د ګلدانونو او 1300 متره سړک د جوړولو چارې شاملې دي. نن چې موږ تاسو کومه پروژه افتتاح کړله، تقریبا د 25 میلیونو په شاوخوا کې لګښت دی چې په دې کې به 1300 متره سړک جوړیږي، ګلدانونه به یې جوړیږي چې دا به د پوهنتون د ښکلا او د پرمختګ ذریعه جوړیږي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ مولوي ندا محمد ندیم د کندهار پوهنتون د رغنیزو پروژو پر تطبیق ټینګار وکړ او ویې ویل د محصلینو د هوساینې لپاره د 2 لیلیو جوړولو چارې چې مخکې پیل شوي وې په راتلونکي نوي کال کې به بشپړې شي. نوموړي زیاته کړه پلان لري څو په کندهار پوهنتون کې د ماسټري او دکتورا برنامې هم راپیل کړي. کندهار پوهنتون کې یو شی چې اوس عملاً روان دی، 2 غټې لیلیې دي، پر هغه باندې کار په تیزي باندې روان دی چې د نوي کال په راتلو سره به د خیره سره د استفادې وړ وګرځېږي او نور هم چې کومې د پوهنتون د ښکلا او د پرمختګ دپاره کومې برنامې پکار دي د مسؤلینو په غوښتنه به انشاءالله زموږ دخوا ورته منظوریږي. همدا ډول په علمي طرفونو کې متوجه یو چې دلته د ماستري او دکتورا د برنامو ایجاد وسي، ځکه په لوړ کیفیت استادان الحمدلله د کندهار پوهنتون لري. بل لور په یاده پروژه کې لسګونه تنو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د اسلامي امارات څخه خوښي څرګندوي او وایي چې په دې سره د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه برابروي. زما نوم شیر اغا دی، ډېر موږ خوشحاله یو، ډېر موږ ځینې راضي د دې پروژې څخه، د دې کار څخه، د دې خدمت څخه چې موږ ته کار پیدا کړی دی. دا ټول بیچارهګان، ټول غریب، ټول دلته لګیا دي. نو موږ د امارت د خلکو سره ډېر خوشحاله یو، ډېر موږ ځینې راضي. عبدالله جان دی، ډېر خوشحاله یم، خپل بچیانو ته ګوله ډوډۍ پیدا کوم، ژوند مې سم دی او داسې بېکاره ډېر خلک ګرځي چې نورې مرستې وسي په دا وطن کې، ډېر خلک به پر کار شي، ډېر خلک به زموږ د بیچارهګان ځان ته ګوله ډوډۍ پیدا کړي او موږ د دوی سره ډېر خوشحاله یو چې موږ داسې کار کوو. د مسؤلینو په خبره کندهار پوهنتون د هیواد په کچه لوړ پوهنتون دی چې د تضمیني کیفیت له پلوه یې 3 مقام ګټلی، خو مسؤلین د تدریسي چاپیریال د لا ښه والي په موخه د یاد پوهنتون په رغنیزو او نورو اړینو پروګرامونو بوخت دي چې په دې وروستیو په دغه پوهنتون کې د رغنیزو پروژو ترڅنګ د ښکلا په برخه کې د بېلابېلو پروژو چارې پیل شوي چې ځینې یې بشپړې او پر نورو یې لا هم کار روان دی.